هسې محبت دې چېرته کړی دی هسې محبت دې چېرته کړی دی داسې عبادت دې چېرته کړی دی هسې زه له تا نه یو تپوس کوم هسې زه له تا نه یو تپوس کوم عشق کې شرارت دې چېرته کړی دی تا چې په سرو شونډو چوارې خوړې تا چې په سرو شونډو چوارې خوړې ما ته پکې ست دې چېرته کړی دی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه وو په دغه لړ کې مو نن ځان سره رحمان افتاب میلمه کړی دی چې ډېر زلمی شاعر دی پښتو دپاره یې ډېر کار کړی ډېر ښه شعر لیکي دوی سره به خبرې اترې هم کوو او د خوند او رنګ شعرونه به ترې هم اورو د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې رحمان افتاب صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه دلکش صاحب تاسو نه چې ما ته خپل پروګرام کې ټیم راکو وخت هم راکو نو ستاسو هم یو نړۍ مننه کوم رحمان افتاب صاحب د خپل پیژنګلو په هکله باندې زموږ مینوالو ته ووایي چې رحمان افتاب څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي جی زه اصل نه مومند جنسۍ سره تعلق ساتم بیزو سره و ژوند دا وخت په پېښور کې کوشالم پل کې 2008-9 کې بیا راغلی پېښور ته نوم مې رحمان دی او تخلص مې افتاب دی دغه و زما لنډه پیژنګلو صحیح افتاب د څومره وخت نه شعر سره تړون لري شعر د څومره وخت نه لیکئ یاره جی شوق خو مې ډېر د مخکې نه ماشومتوب نه دی خو بیا باقاعده لیکل مې 2015 نه شروع کړي دي نو صحیح رحمان دا راته ووایي چې د شاعرۍ استاد مو څوک دی او زده کړې مو د چا نه کړي زده کړې خو زما چې کوم اوس وخت کې کوم نصیر عدیل صاحب دی نصیر عدیل کاموال صاحب او هغه نه مخکې نصر الله بیتاب صاحب چې اوس په افغانستان کې د مخکې مې هغه نه زده کړې کړې وې صحیح د څه شي باندې مو ډېر زیات کار کړی دی نظم باندې مو کار کړی دی نثر باندې مو کار کړی دی غزل باندې مو کار کړی دی توجه مو څه شي له ډېره زیاته ورکړې ده زیات کار خو ما په غزل باندې کړی دی نظم مې هم خوښېږي کوشش کوم چې نظم هم ولیکم خو زیات کار چې دی هغه مې په غزل باندې کړی دی صحیح تا هم زیات کار په غزل باندې کړی نن سبا غزل هم ډېر زیات خلک خوښوي خو ښه نه چې زموږ مینوالو سره خپل غزل شریک کړي چې خوندونه ترې واخلو ولې نه غزل شریکومه غزل نه مخکې او څو شعر وایم روماني ارشاد چې د محبت خوږې کیسې به دې بیا ډېر وجړئ د محبت خوږې کیسې به دې بیا ډېر وجړئ یاره د هجر سختې شپې به دې بیا ډېر وجړئ واه ډېر ښه دی زه به ترې لاړ شم وطن ستا مبارک شه یاره زه به ترې لاړ شم وطن ستا مبارک شه یاره کلي کې بندې دروازې به دې بیا ډېر وجړئ ډېر ښه دی غزل له راځمه چې ارشاد اوس که په شونډو مې خندا ګوري نو نه دي ګوري اوس که په شونډو مې خندا ګوري نو نه دي ګوري که بې وفا چرته کې ما ګوري نو نه دي ګوري او رنځور یې پرېښودم په دې مې پر هر لا زیاتېږي دا که په تلو تلو کې په شا ګوري نو نه دي ګوري بیا ووایه دا شعر رنځور یې پرېښودم په دې مې پر هر لا زیاتېږي دا که په تلو تلو کې په شا ګوري نو نه دي ګوري بارودو دلته کې سینګار دی سوځولی ځان سا بارودو دلته کې سینګار دی سوځولی ځان سا څوک که په دې ښار کې ښکلا ګوري نو نه دي ګوري او محبت ګران دی د ځوانۍ خواږت راخت راخه کي محبت ګران دی د ځوانۍ خواږت راخت راخه کي مړه سړیه که څوک دا ګوري نو نه دي ګوري هغې ته ووایه چې افتاب د خاورو لاندې پروت دی هغې ته ووایه چې افتاب د خاورو لاندې پروت دی هغه که ما پسې دنیا ګوري نو نه دي ګوري الله دې نه کړي چې افتاب د خاورو لاندې شي ځکه چې افتاب ته بلها زندګي په سر باندې پرته ده د ژوند خوږې شیبې لمحې درته غواړم افتاب جانه دا راته ووایه چې کتاب په هکله مو څه خیال شته کتاب به چاپ کوئ او که نه کتاب خو انشاءالله تعالی یو وخت به داسې هم راشي چې کتاب به هم چاپ کو خو اوس چې زما بیا کوم عمر دی نو هغه لا د کتاب دیم نه نو یو وخت به انشاءالله بیا به کتاب هم چاپ کو صحیح او چې خپل وخت ته ورسېږو خپل عمر ته نو بیا به کتاب ضرور چاپ کوم زه صحیح ده الله دې وکړي چې ستاسو کتاب هم مینوالو تر مخې راشي او مینوال دې خوندونه واخلي افتاب نور به راسره څه شی کوئ یو غزل به درته بل ووایم چې ارشاد بیا به څوک دا نه وایي چې مړه شو پښتانه بیا به څوک دا نه وایي چې مړه شو پښتانه که چرته کې یو موټی پښتانه شو پښتانه وای یار کوم شعر دا بیا ووایه
بیا به څوک دا نه وایي چې مړه شو پښتانه که چېرته کې یو موټی پښتانه شو پښتانه او ټپی د ملالې په غوږ نه لګي افسوس دی ټپی د ملالې په غوږ نه لګي افسوس دی خدایه څه بې وخته وخت وده شو پښتانه ټپی د ملالې په غوږ نه لګي افسوس دی خدایه څه بې وخته وخت وده شو پښتانه اغیار یې کړلې ښکلې تورې زلفې تار په تار یو پیغله وهي چغې وایي څه شو پښتانه یار کم شعر دی هم بیا وایه یار اغیار یې کړلې ښکلې تورې زلفې تار په تار یو پیغله وهي چغې وایي څه شو پښتانه د خپلو ګرمو ګرمو فیصلو نه کلار شوي د مرګ نه جوړېږي چې ساړه شو پښتانه ډېر ښکلی دی او افتابه دا کاږه خلک به سیده کې خواله افتابه دا کاږه خلک به سیده کې خواله که پښتو کې د غیرت په لور کاږه شو پښتانه واه افتاب ډېر ښکلی غزل ډېر ښکلی سوچ لرئ ډېر زیات ډېر مزیدار خیال لرئ دا راته ووایئ چې شاعري ته د راتللو وجه مو څه شاعري مو په کومه وجه باندې شروع کړې ده یاره جی بس شاعري خو داسې خاص وجه نشته بچپن نه بس د ډېر ماشوموالي نه چې کوم دی دا اثر ما ته یاره محسوسېده چې زه او بل شاعرۍ سره مې شوق و د بل چا شاعري به مې ډېر په شوق اورېدله او بس بیا یو وخت داسې رالو چې خپل لیکل مې هم شروع کړو نو څه خاص وجه نشته خو بچپن نه مې شوق و د شاعرۍ زه صحیح ده افتاب جانه سوال مې درنه ځکه داسې وکړو ډېر خلکو په ذهنونو کې دا چې کوم کس شعر لیکي نو هغې به عشق کړی وي خو ملګرو ته د یاده وي چې شاعر لازمي نه ده چې هغې عشق کړی وي د یو خپل محبوب سره یا د یو جنۍ سره هغې په وجه باندې شعر لیکلی ډېرې حادثې داسې راځي چې هغه په شعر لیکلو باندې انسان مجبوره کړي افتاب هم د هغې حادثو نه یو حادثه ده چې افتاب سره به کیدای شي داسې شوي چې هغې په شعر لیکلو مجبوره کړې کیدای شي د وطن مینه وي کیدای شي نور څه خبرې وي خو په دې به مخ په وړاندې نه ځو افتاب نظم باندې مو کار کړی دی که نه بالکل نظم باندې مې کار کړی دی خو اوس داسې په موقع باندې به ما سره نظم نه او داسې زیات کار مې پې نه دی کړی تجربه پکې نه لرم خو بیا هم څه لږ ډېر مې لیکلی دی خو په موقع باندې به نظم را سره نه صحیح چې سره په موقع باندې وي را سره شریک کوي بالکل اخیره کې ورته یو روماني غزل ویم ارشاد غوږ یوري د محبت خوږې کیسې به دې بیا ډېر وجړی د محبت خوږې کیسې به دې بیا ډېر وجړی یاره د هجر سختې شپې به دې بیا ډېر وجړی او زه به ترې لاړ شم وطن ستا مبارک شه یاره کلي کې بندې دروازې به دې بیا ډېر وجړی ډېر ښکلی په خپل سنګار او په ښایست باندې مغروره یاره وخت به دې تیر شي آینې به دې بیا ډېر وجړی تا خو هېر کړی یم زما جدایي څه کوي ته که زه در یاد شوم فاصلې به دې بیا ډېر وجړی ډېر ښه دی دا شعر ووایه یار تا خو هېر کړی یم زما جدایي څه کوي ته که زه در یاد شوم فاصلې به دې بیا ډېر وجړی او د لاسو نښې ما ګزار کړلې او دا مې وویې که چېرې نه و نو په دې به دې بیا ډېر وجړی ډېر ښه دی بیمار د پرېښودم افتاب لاړې بې غوره یاره زما په قبر سرې خازې به دې بیا ډېر وجړی غزل به هم درته ووایم چې په مزه مزه مې واړه امیدونه خاورې کېږي په مزه مزه مې واړه امیدونه خاورې کېږي د وخت په انتظار مې ارمانونه خاورې کېږي ډېر ښکلی او هغه بې وفا نه ده خو قسمت مې دومره خوار دی هغه بې وفا نه ده خو قسمت مې دومره خوار دی په لاسو کې اکثر مې سره لالونه خاورې کېږي ډېر ښه دی دا شعر ووایي هغه بې وفا نه ده خو قسمت مې دومره خوار دی په لاسو کې اکثر مې سره لالونه خاورې کېږي ما ومنله یاره چې ته ګلې ځان ته ګل وې ما ومنله یاره چې ته ګلې ځان ته ګل وې دا ومنه جانانه چې ګلونه خاورې کېږي ډېر ښکلی او په هغه خیال کې کلي ته راځې نو چې را نه شي په هغه خیال کې کلي ته راځې نو چې را نه شي چینې دې وچې شوي چنارونه خاورې کېږي ډېر ښه دی دا شعر مې بیا وایه په هغه خیال کې کلي ته راځې نو چې را نه شي چینې دې وچې شوي چنارونه خاورې کېږي په تا باندې خو ځکه شاعري لیکلی نه شم په تا باندې خو ځکه شاعري لیکلی نه شم تصویر چې دې رایاد کړمه خیالونه خاورې کېږي ډېر ښه دی او افتابه که ته نه یې نو غزل به دې ژوندی وي افتابه که ته نه وي نو غزل به دې ژوندی وي افتابه چا ویلي چې شعرونه خاورې کېږي ښکلی دی افتاب د خوښې شاعر مو څوک دی د اوس دور کې چې کوم شاعران دي دې وخت کې څوک ډېر لولی او څوک ډېر زیات خوښوئ شاعران خو
ټول هم خوښ دي خو کوم چې زیات د زړه مینه ورسره لرم نو بغزاده دانش صاحب دی چې هغه زه ډېر په شوق اورم او هغه کتاب هم ګورم او بغزاده دانش صاحب. بل غزل هم راسره شریکه چې مینوال دې خوندونه واخلي. ولې نه جي دا غزل به سره شریک کم چې دا چې زړه کې د نفرت نه بل څه نشته. دا چې زړه کې د نفرت نه بل څه نشته، دا مجبورې د عادت نه بل څه نشته. زما د ژوند کتاب کې وګوره جانانه، زما د ژوند کتاب کې وګوره جانانه، ما سوا د محبت نه بل څه نشته. ډېر ښه. دلته خدای ته سجده په خپل غرض ده، دلته خدای ته سجده په خپل غرض ده، د چا نیت کې د جنت نه بل څه نشته. ډېر ښکلی. او 5 منځونه فرض دي منمه، او 5 منځونه فرض دي منمه، شیخه دغه عبادت نه بل څه نشته. ډېر ښکلی. ما آفتاب چې څه ویلي سوچ پې وکړه دې وینا کې حقیقت نه بل څه نشته. ما آفتاب چې څه ویلي سوچ پې وکړه دې وینا کې حقیقت نه بل څه نشته. اخرنی غزل را سره شریک کوي، بیا پروګرام راغونډو ځکه چې وخت کم دی او ستاسو شعرونه خوند کوي. پروګرام به راغونډ کړو، تاسو ته بیا وروسته واورو، خو اخرنی غزل را سره شریک کوي. اخیری یو غزل به مسافرو ته ډالۍ کړم چې قسم دی یاره چې د ستړې زندګۍ وخوړم، قسم دی یاره چې د ستړې زندګۍ وخوړم، څه د غم وخوړم او څه مسافرۍ وخوړم. د بېوسۍ نه مې جانان او کلی دواړه پرېښي، د بېوسۍ نه مې جانان او کلی دواړه پرېښي، داسې به ووایم چې خپلې بېوسۍ وخوړم. پخه او بد چې یم پوه شوی په غمونو سر یم، پخه او بد چې یم پوه شوی په غمونو سر یم، ګوره ځواني خوري خلک زه خپلې ځوانۍ وخوړم. ډېر ښه دی. او دا ستا د خوا نه چې راتلم او تا په چغو جړل، په دغه وخت کې د یوې سلګۍ وخوړم. آفتاب به څه ووایم تا ته، بس ته ښه پوهېږي، څنګه درته ووایم چې هغه لیونۍ وخوړم. واه ډېر زبردست دی. آفتاب په اخره کې د پیرزونې مینوالو له میسج پیغام ورکړي او بیا به اجازت غواړو. بس میسج به ورته دا ورکړم چې یاره مینه او محبت دې عام کي، یو بل سره دې مینه ولري. بس دغه زما میسج دی ټولو ته او بس نو صحیح. آفتاب پروګرام پیرزونې له د وخت ورکو، د وخت راکولو ډېره مننه کوم. ډېره مننه ستاسو هم ډېره یو جهان مننه چې مال هم ټیم راکو په خپل پروګرام کې، زم به کې انوایټ کړم. ستاسو ډېره مننه. ملګرو دا و موږ سره آفتاب اولنی پروګرام او اولنی ناسته یو موږ سره لږ شاندې ګبراهټ پې پرېشر پې انشاءالله بل پروګرام به هم دوی سره ریکارډ کوو، هغه به داسې نه، هغه به دې نه ډېر زیات ښه وي او مزه به وي پکې. د دې پروګرام نه یې خوندونه واخله، انشاءالله بل پروګرام سره به بیا ملاقات کېږي. تر هغې دمه چې چېرته یې ادباد او بریالي اوسئ.